بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ورونه چې کله من او تاسو فیسبوک خلاص کو یا د غرنګي نور د خبرونو کمی صفحې چې د خلاص کو اول سر کې دا موجود وي چې دومره کسان د کورونا د وجې نه مړه شو او دومره ونیول نو من او تاسو بعضې داسې خلکو سره یو وهم زه ګرځېدلی دا کورونا نو په دې وجه باندې زه مې ضروري وګڼله چې په دې باره کې یو بیان وکړم. اول د هر څه نه مخکې ورونو سړی باید په اسبابو باندې اخیستل وکړي، لکه ډاکټران ذکر کوي چې د لاسونو نظافت ساتل، دغه رنګې بیا یې انځل په صابون باندې یا په داسې یو څه باندې چې ویرس د منځه وړي. دویم دا چې په هغه اسکارو باندې حفاظت کول چې کوم اسکار د نبی علیه السلام نه راغلي دي د سهار او د ماښام په ټیم کې، نو انشاءالله چې دغه انسان ته به هیڅ مرض که کورونا وي او که نور امراض هیڅ ضرر به ونه رسي. یو د هغې دعاونه چې عثمان رضی الله عنه دا حدیث روایت کړی، نبی علیه السلام فرمای چا چې 3 کرتې دا دعا ولوستله، که سهار یې ولوستله تر ماښامه پورې به هیڅ شی ورته ضرر ونه رسي، او که ماښام کې 3 ځلې ولوستله تر سهاره پورې به ورته هیڅ شی ضرر ونه رسي. هغه دعا داسې ده: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. دا غرنګ بل حدیث شریف کې راځي، نبی علیه السلام وی چا چې قل هو الله احد او دا غرنګ قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس 3 کرتې د سهار په ټیم کې ولوستل، نو د دپاره دغه د هر شي نه کفایت کوي تر ماښامه پورې، او که ماښام په ټیم کې ولوستل تر سهاره پورې دغه انسان دپاره کفایت کوي. نو ورونو موږ او تاسو ته پکار ده چې په دغه اسکارو باندې حفاظت وکړو. دغه رنګي چې کله یو ځای کې سړی دا واوري چې دغلته مرض دی او دې ځای کې مرض خور شوی په یو هیواد کې یا په یو ځای کې، نو هغه ځای ته داخلېده پکار نه دی، لکه څنګه چې حدیث شریف کې راځي نبی علیه السلام وی اذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوها. کله چې تاسو دا واورېده چې دلته طاعون مرض دی نو هغه ځمکې ته مه ځئ، هغه ځای ته مه ځئ، او کله چې واورې په هغه ځای کې واقع شو چې کوم ځای کې تاسې استئ نو د هغې نه مه وځئ. نو سړی باید دغه نبوي نصیحتونه په غوږ کې ونیسي. دغه رنګې بل حدیث شریف کې راځي، نبی علیه السلام وی فر من المجذوم کما تفر من الاسد. د مجذوم مرض نه داسې وتښته لکه څنګه چې د زمري نه تښتي. یعنې مطلب دا دی چې سړی به پوره خپل کم احتیاط چې دی او کم اسباب چې دي دا به سړی اخلي. داسې به نه کوي چې سړی ووایي چې نه زه اسباب نه اخلم، نه پکار دا ده چې سړی په اسبابو باندې اخذ وکړي. خو چې کله یو انسان ته د کورونا ویرس مرض دی یا نور امراض انسان ته ورسیږي، سړی به نه ناامیده کیږي، بلکې په هر وخت کې به الله رب العالمین ته د انسان ذهن وي او الله رب العالمین ته به خپل رب د الله رب العالمین سره متعلق ساتي. لکه څنګه چې نبی علیه السلام وی عجبا لامر المؤمن، د مؤمن د کار دپاره تعجب پکار دی، ان امره كله خیر، چې ټول کار او په هر څه کې د خیر دی. وليس ذاك لاحد الا للمؤمن، او دا د هیڅ چا دپاره نه دي مګر د مؤمن دپاره دي. ان اصابته سراء شکر، که چیرته خیر ورته ورسیږي نو دی شکر وباسي فکان خیر له، نو دا د دپاره غوره دی چې خوشحالي ورته ورسیږي په هغې باندې شکر وباسي نو الله ورته اجر ورکړي. وان اصابته ضراء صبر فکان خیر له، او که چیرته ورته ضرر او سختی او تکلیف ورسیږي نو دی په دې باندې صبر کړي، نو دا د دپاره غوره. ورونو انسان باید که کورونا دا او که نور امراض دا خپل ذهن کې ځان ته وهم ونه ګرځئ، بلکې په الله رب العالمین باندې توکل وکړي. موږ او تاسې اول دی که اخر دی مړه کیږو، دنیا نه ځو، خو د خوشحالۍ خبره به دا وي چې کله سړی د انسان د دنیا نه ځي نو د زړه د الله رب العالمین سره متعلق وي او د الله رب العالمین د رضا امید لري او د الله رب العالمین د عذاب نه ویریږي. لکه څنګه چې الله رب العالمین وی وان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، که چیرته تا ته د الله رب العالمین د طرف نه تکلیف ورسیږي نو د هغې لرې کوونکی نشته مګر یو الله دی. خیر او شر دواړه د الله رب العالمین د طرف نه دي، نو سړی په الله باندې توکل کوي او د الله رب العالمین نه به د شفا دعاګانې کوي. دغه رنګې بل آیت کې الله رب العالمین وی ولنبلونکم بشیء، خامخا الله رب العالمین به امتحانو کې په تاسې باندې من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. الله رب العالمین به په تاسې باندې د مالونو کموالی، دغه رنګې د ځانونو چې بیماریانې اولادونو دې کمې، د دې ټولو الله رب العالمین په تاسې باندې امتحان کوي.
نو دغه وبشر الصابرین الله رب العالمین وی صبر کوونکو ته زیری ورکړي چې الله رب العالمین به ډیر اجر دغه انسانان ته ورکړي. دغه رنګي نبی علیه الصلاۃ والسلام به چې کله د یو مریض پوښتنې ته ورغی نو هغه ته به ویل لا باس طهور ان شاء الله، دا پروا نه کوي دا کوم مرض او دغه سختۍ کې چې تی، بلکې دا ستا دپاره پاکونکی د ګناهونو نه. چې کله یو انسان ته کورونا وایرس مرض یا نور امراض ورسیږي نو سړی به په الله رب العالمین نه د شفا دعا کوي او دغه رنګي د اجر او د ثواب امید به لري چې الله رب العالمین دغه انسان ته اجر او ثواب ورکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.